ملګرو یو پیر بیا د اټک په سټي په شیشه باندې حاضر یم ملګرو نن په اټک کې د کتاب میله په سلسله کې چې دا کوم پروګرام جوړ شوی دی او د اټک چې کوم کمیټې چیف دی افتاب احمد خان صاحب هغه جوړ کړی دا ډېره مننه زموږ سره په دې کې د اټک چې کوم شهرا دي هغه موجود دي سټایلونه لګولي جاوید اقبال افغار صاحب کم باندې چې موږ ویاړ کو د 64 کتابونو مصنف دی د پښتو او افغار صاحب زموږ سره موجود دي نو افغار صاحب او تاسو ډېره مننه چې تاسو په دې پروګرام کې شرکت وکړو او بل افغار صاحب د دې ملي په حواله سره خپل تاثرات وړاندې کوي چې په دې ملي کې تاسو څه ولیدو او څه کول پکار دي نو خپل تاثرات تاسو دې زموږ د مینوالو ته یو جهان د ټول ناول خو دا د پښتو د پاره دا ډېرو درې کالونو هلې ځلې شروع کړې وې د الله په نام د الله په برکت د الله رضا باندې مونږ په هغه کې څومره کامیاب شوي دا تاسو ته پته ده مونږ په دې عرصې کې کوم شاعري او بیا ستاسو په تعاون باندې میاشتې دي کوم غونډې کړې دي انشاءالله د پښتو لپاره د ګټورې پاتې شوه د کتاب په حواله خبره دا چې یو ځل ولس کاله پاتې تېر کال د ملي انعقاد شو ملګرو کې د شاعرانو د ملګرو په تعاون باندې حتی د شاعرانو تعاون نه وای نو بلکې هیڅ نشو بلکې که بیا تعاون نه وای نو شاعران ځکه شاعران او منتظمین یا بلدیه دفتر دا کوم چارواکي دي دا لازم وکړي هغوی چې پړک کې د یو لاس نه که یو لاس ټوله ورځ په هوا کې یو په بل په لکه نو څو پر کې د بل لاس ملګرتیا نه نو زموږ هم ملګرتیا ورسره تاسو د اردو شاعرانو دا میله چې دا دې په حوالې باندې دا میله تاریخي تیر کال و او دې کال په دغه تاریخي ده چې په دې کې د ټولو ژبو شاعران هغې خپل کتابونه پکې مواد پکې پښتو پښتانه څومره راغلي په دې کې زنانه هم راغلي مشران هم راغلي کشرانو ځوانانو ماشومانو کتابونه یې اخیستي دي کتابونه یې کتلي دي او دا کتابونو میله چې دا په دې کې د مطالعې ته وده کتاب ته وده ورکول نه چې موږ خپل کتابونه خرڅوو که خرڅېږي نو هغه په دې باندې څومره مصرف چې شوی زما په خیال دومره یو لیکوال ته هم دومره کمالي کتابونه پیسې نه او په دې کې زموږ یو بل څه لیدل کتلو شي په دې کې اوس لکه دا یادېږي چې موږ د روانو پروګرامونو متعلق روانو دستورو مطابق روانو د دې کې مشاعرو مطابق په دې کې موږ خپل کې خبرې اترې وکړو هغه ته مراحل چې کوم دې کول دي هغه باندې بس تاسو د خپل مینوال په دې هغه باره کې څه وایي چې د کتاب میله حواله کې شرکت وکړي راتلونکي پروګرام لپاره کوم چې خلکو دې کې شرکت وکړو هغه د هغې دپاره ستاسو څه خیال زه ټول ناول خو دا دی چې کوم مینوال چې راغلي نن د هغې ټول ناول او بیا رات د نورو مینوالو ته ټیک ده موبایل زموږ انټرنټ دا هم د فایدې شی خو د بده مرغه موږ نن دا په نورو شیانو کې که دا صحیح طریقو باندې موږ په مثبت طریقې باندې صرف او صرف د تعلیم او د مطالعې لپاره او د کتابونو یا خپل معلوماتو کې وده ورکولو لپاره بیا خو ډېر ښه هر یو شی ښه دی او بده دا زموږ خپل یو څوک که موږ سوچ مثبت وي نو د هغه رزلټ زما په خیال کوم ملکونه چې دا موبایل جوړوي هغه کې هم دومره نه استعمالېږي هغې پابندي لګولې هغه کې که استعمالېږي نو صرف کوم چې پخوا موبایلونه به وو ټچ نه د بټن والا هغه استعمالېږي
ځکه چې موږ خلک اکثر د موبایلونو نه کوم چې دا نور موبایلونه ټچ دا موږ غلطه طریقه وساتو. ما یادېږي یو ځای کې مې پړاو چې یو ملک کې یو زنانه روانه وه او سره بچی و نو دواړو کتابونه مسافر چې زموږ ماشومان خو هر وخت په موبایل باندې نو هغې ورته وویل چې موږ موبایل باندې نه دي روزلي موږ عادت کړي دي کتاب باندې نو هر کله که مور پلار کتاب ګوري بچي به هم کتاب موږ مصیبت دی چې سهار کې موږ اوچت شو نو هر چا موبایل لکه د سپلۍ خپل مخ ته نیولی نو خامخا هغه بچو باندې اثر نو نن سبا ماشوم ته چې خبرې ووایې چې بچی دا خبره یاده که اوبه راکړه هغه به درته پیل وایي چې بیا موبایل راکړئ نو مزه دا د موږ یو الفیه جوړه زه دا وایم چې کتاب دلته پیله قرآن مجید چې دی هغه ده نور کتاب دا وایم چې په ده دلایل ورکول زما د وس خبره نه ده دا چې دوسره زه درته پهله آسماني کتاب چې دی یا آسماني کوم نور کتابونه جناب جاوید صاحب نو نن که موږ کتاب ته وده ورکړو نن د کتابونو مطالعه شروع کړو نو هغه ورځ لرې نه ده چې موږ د نورو قومونو سره اوږه په اوږه درېدو قابل نشو. ډېره صالح صاحب صاحب ستاسو یو جهان مننه. بس ٹھیک ده زما سره بچی